نه ډیر مهم فنکشن شروع کوو نن چې هغه فاینانشل فنکشنز دي یعنی فاینانس یعنی اکاونټینګ سره تعلق ساتي and it is very very important for you guys to learn it ځکه د څونه بانکس چې کوم دي که نه بانکینګ سیسټمز دا ټول هم په دې فاینانشل فنکشنز فینانس باندې ډپینډ کوي نو راځو فاینانشل فنکشن ته so those functions which are related finance چې هغه is called financial functions are those functions which are related to just bank and loan قرضی سره اصل کې تعلق ساتي is called financial functions a function چې قرضی سره loan سره یا سے فار ایگزامپل فائنانس سره تعلق ساتي یعنی اکاونټینګ سیستم سره تعلق ساتي نو هغه ته موږ څه ویلی شو هغه ته موږ فاینانشل فنکشنز ورته اصل کې وایو دا د فاینانشل فنکشن موږ سره کار دی او دا د هغې موږ سره مقصد دی نو فاینانشل فنکشن اصل کې خبره دا ده those functions which are related finance is called financial functions or those functions which are related to bank or loan چې هغه یا لون سره تعلق ساتي نو هغې ته مونږ فاینانشل فنکشنز ورته ویلی شو اول به ډېر تاسو خامخا د فاینانس څه نه څه اصطلاحات استعمالوئ د هغې نه پس به تاسو دا فاینانشل فنکشنز دې ځای کې وکاروئ ډېر نمبر ون فنکشن چې موږ سره کوم د فاینانس متعلق راځي نو هغه پی ایم ټي دی بیا پی بي دی بیا ان پر دی بیا ریټ دی بیا پی پی ایم ټي ده بیا پی ان پر دی ایټسټرا پی ان پر PPMT PN per only دا د موږ سره بیا لون امورټایزیشن دی لون امورټایزیشن بیا لون امورټایزډ اماونټ دی او لون امورټایزیشن say amount in rate or whereas a loan amortization actual amount or bal chikone musara db de bal gdb de bal sln etc da musara main چې څومره functions دي نو هغه musara finance کې دا دي اوس ګوره که تاسو فاینانشل اکاونټینګ تر څو پورې ډي ویلې یاد ساتئ تر هغې پورې تاسو اکاؤنٹس باندې صحیح طریقې سره نشئ کېدی فلحال زه تاسو ته داسې یو څو فنکشنز مې راغستې دي چې هغه د موسټ امپورټنټ دي او بغیر اکاؤنټینګ نه چې کوم دی کولی شئ چې صحیح طریقې سره تاسو په دې فنکشنز باندې کار وکړئ لکه اوس موږ سره لکه داسې هم شته دی خو د هغې دپاره تاله پراپر ایجوکیشن پکار دی که نه لکه say فار ایگزامپل موږ سره د اکاؤنټینګ نو ټرمینالوجیز چې لکه پی ټي کیش شو داسې پی ټي کیش داسې لیجر شو say trial balance show trial balance look like this income statement show bank reconciliation statement show these are taasu la proper education bank reconciliation statement da de no amounts should be given in this regards to go in a petty cash ledger trial balance income statement bank reconciliation statement वगैरह da financial accountancy سره financial accounting سره دا تعلق ساتي financial accounting سره if you have the knowledge of financial accounting you can work with as the following as grows پای به تاسو ته already معلوم ده شته available د ډېر بوکس چې فاینانس بوکس ملاویږي او یا تاسو ټیچر نه سهارا والے د هغې اصطلاحات زده کړئ or the na pas tao sahi tarike se pade mani karo so I'm coming to the first function that is PMT which is the most important and as usual istemal edir zyat the chahe ta PMT wate vilish PMT asal kis che de PMT means payment to bank ta asal ke payment kawul di bank ta payment kawul di a payment kam payment ta uste adi numunga dasu che a payment which is taken from bank as a loan ګوره تاسو یو قرض راغسته ده لون هم راغسته دی او
قرضه تاسو واپس ورکوي کنه نو دغه ته مونږه 200 الفاظ راغستي چې ته پیمټي وای خو عام وته ډیر مونږه پیمنٹ وتا اصل کې وای عام وته څه وای چې مونږه پیمنٹ بینک پیمنٹ نه پیمنٹ مونږه بینک ته پیمنٹ کو ډیر we do pay the loan that we took from the bank چې کوم قرضه تاسو اغستی او هغه بانک ته واپس ورکوي دغه ته مونږ پیمټ وای اوس چې کله تاسو قرض را لې نو هغه داسې نه چې بس ډایرکټ هر یو کس ورځي او د بانک نه قرض را لې اصل کې نه هغه خپل شرایط دي تر څو پر چې هغه شرایط تاسو برابر کړی نه وي تر هغه پورې تاسو د بانک نه ډیر څه سمثینګ نشي راغستی you cannot get زبردست کار وکم چې دا بانک ایکسترا آرډینری چې څونه هر څه دی به تاسو خامخا ویریفای کوئ د هغې نه پس به تاسو بانک نه قرض رالی اوس یو مثال تاسو له درکړم چې say for example ورسونه نادر سوري یار د نوم بالکل ماته نه یاد ونن نه ماته یاد شو نادر took $25,000 from bank for car for car rent and the bank say charged Nadir say 6% interest per year so find that in 4 years padin piyuma da bada qastas da kawe so find the amount that Nadir will pay to bank each year gore Nadir چې کوم دی $25,000 د بانک راواغستل او دا $25,000 چې د بانک راواغستل نو دا د کار د پر راست ځان له کار اخلي موټر اخلي بانک دله قرض ورکوي خو ته وی چې تا باندې به مونږه 6% سود یکدو انټرست دا 6% چې کومه دا انټرست دی او دته وی چې دا پیسې به تم تسلور کلو کې جمع کې نو ته ماته وخای چې پر کال با د بانک ته څومره پیسې جمع کړي دي یا اني داس یو ګیس تاسو کې چې به یو کس ته وغله مونږه بانک د قرض راواغسته $25,000 او هغه $25,000 چې کوم دي نو پای باندې 6% سود واچو او د په سلور کلو کې دا پیسې جمع کړي نو ته ماته وخای چې د سود سره به دا کس د بانک څومره پیسې جمع کړي دي اوس اصل کې هغه پر ایر اور پر اینم پر کال چې څومره پیسې دی بانک ته جمع کوم زباغه معلومه او تر څو پر چې هغه معلوم کړي تر هغه پر څه د بینیفټس او نشم معلومول دي نو اوس دې د بانک پیسې بدی بانک ته پیسې جمع کوي څومره به جمع کوي نو اوس دا غي باره کې ډیر عام کیسنګ چې پر ایر پر کال بدی څومره پیسې یا پر اینم هغه وته اصطلاح او ایر نه استعمالي اینم استعمالي دي دا غي د پاره اوس اصطلاحات دی باید چاته ځین کې ځان سره پک کې ولومبي موږ سره ان پر دی او ان پر ویل کېږي نمبر اف ایر ته ویل کېږي چې په 100 کلو کې بدی پیسې نمبر اف ایر چې په 100 کلو کې دی پیسې جمع کوي او دا غي نه پس چې کم دی زبدي زن ریټ وته ورکم یا اټ لیست ریټ ولومبي کې ریټ وی انټرست دا یعنی سود ته ویل کېږي انټرست یعنی سودی سیستم ته وي او پی وی چې کم دی ته مونږه پریزنٹ ویلیو وته وای اور یا وته مونږه لون وته اصل کې ویل شي یعنی چې کوم پیسې دی بانک ته جمع کی کنه نو دا اصل کې زمونږه لون دی چې کومه بانک ته واپس دا پې کوي ورکوي وته ډیر اصل نو ریټ انټرست سود ته ویل کېږي ان پر وی نمبر اف ایر تا او پی وی پریزنٹ ویلیو تا کته کوي څنګه ناشته دوه په دې جوړي به اوس پس لون پې کوما ټو بانک پر ایر زبا
بینک ته پر کال پیسې جمع کوم نو څنګه به ماته د کېږي نو وګورئ دلته کې 6% مونږ سره ریټ شو دا سود شو څلورو کلو کې به زه بینک ته پیسې جمع کوم $25,000 چې کوم دي اما د بینک نه قرضه راغستې ده نو ته ماته وښایه چې آیا څومره اماونټ زه پې کوم د ډیر وګوره $25,000 ما د بینک پیسې را واغستې او زه به چې کوم دی 6% سود سره څلورو کلو کې به زه څومره پیسې جمع کوم نو ته ماته ووایه چې پر کال څومره پیسې زه جمع کوم سو ایکول ټو زه به ورته ورکړم چې سې پی ایم ټي څومره اسان تاسو کیلکولیشن مه کوئ اصل کې بس پی ایم ټي ورته ورکړه د هغې نه پس 6% دا واخله بیا د هغې نه پس ان پر 4 years او د هغې نه پس چې کوم دی دا پی وي انتخاب کا اینڈ دین وګوره دلته کې ریټ لاندې ان پر بیا پی وي لیکلی دی که نه هم په دې اصل چې لومبې تاسو ان پر والے بیا پی والے دا به تا سره کار نه کوي گو بیک پریس انټر نو مطلب دا چې بینک ته بس څومره پیسې جمع کومه دا اشاریه ختم کا 7,215 روپیز به تاسو بینک ته هر کال پس جمع کوئ دا د کال پیسې شو د سود او ستا پیسې اچوي سود هم ورکوې او دا خپل قرضه هم دې سره دا معاف کېږي نو که تاسو صرف فار ایگزامپل څلورو کلو کې دې له ضرب ورکوې که نه اف یو ملټیپلای وذ 4 نو څونه ما سره راځي 28,859 راځي نو $50,000 چې کوم دی دا د بینک خپلې پیسې دي او دا نور چې کوم باقي مانده شي 3,000 سمثینګ نو دا د بینک سود دی چې دا به ته خامخا پې کوې نو مطلب مې دا دی چې کله تاسو بینک دپاره وګورئ دا قوس کې ولې بند کړي دي ځکه سور رنګ کې او قوس کې بند کړي دي چې دا قرضه ده تا راغستې ده عمومي شکل کې دا منفي وي داسې ښه دا منفي وي موږ سره خو د بینک د اکاونټینګ د لحاظ نه دا موږ سره اصل کې دقسې قوس کې بند کړي د قوس مطلب دا دی چې دا د هغه نه راغلي او ته به دا جمع کوې بینک ته اصل کې نو چې کله تاسو صرف فار ایگزامپل پی ایم ټي دې ځای نه ډیفاین کې نو ګورئ پی ایم ټي دپاره مونږ پی ایم ټي او د پی ایم ټي نه بعد چې کوم دی اول به تاسو ریټ والے بیا به تاسو ان پر والے او بیا به تاسو پی وي والے سره کې دا د هغې یو ایزي میتھډ یو اسانه طریقې ده چې مونږ د دې لارې نه د دې طریقې نه مونږ دا 1 by 1 things چې کوم دی هغه اپلای کولی شو نو چې کله تاسو یو کس داسې کوېسچن درنه وکړي چې آیا خوفونه درځي نه شابه نه لش غلام بالتا دا خو پر کال پیسې دي که نه دې کې ستا سود اوس ته خیمه اوس ته چې کوم که چېرته سې دې ته خو په ډېر په ګرانه سره کیلکولیشن کې بلکل دا ما سره د کال پیسې راځي اصل کې ډېر نو ستا اپروو مې کړه تا او بیا د دې اماونټ دې نه منفي که چې کوم بقایه پاتې شو هغه ستا پیسې دي او دا پکې ستا سود دی اصل نه نه دا چې ته کوم کشت ورکوې که نه پر کال لکه اوس لیسن بلکل په دې کې سود شامل دی او په دې کې د بینک قرض هم شامل ده یو منټ داسې تاسو لږ کلیر کوم تاسو ته پلیز لږ لیسن شاباس دې خو ګورئ دا تا له زه 100 روپۍ درکړمه او زه پې 2% کشت سود واچوم الله نه کرے خدای نه کړي پیسه حرام د ډېر زیات غټ د غیر مشکل دی که تا ته زه یم چې بھئی ما ته دا په 4 میاشتو کې جمع کراته ته به داسې کار نه کوې صرف ما د خپل پیسې راکړې خپل سود هم ورسره شاملې راکړې به راته نو که 2 روپۍ زما خپلې پیسې 100 روپۍ چې مې درکړي دي او هغه 2% سود چې څونه راځي به سره یو ځای کړو مالې به راکړي دا واله هر میاشت ته ماله دا کار څنګه لږ ویټ وکړې مړه مشروټیانو دا د ځانه بینک اکاونټانټان جوړ کړل سره لون امورټایزیشن کې هم یس لون امورټایزیشن کې شته وی هیو مور فنکشنز که نه ډېر دی کې به تاسو سټوپډ کوېسچن نه کوئ ښه داسې نه چې ډېر کسان وایي سر د یو ورځې پیسې مونږ ورکولی شو بینک ته چېرته خزانه خو نه چې کور کې دی خو 2 روپۍ به اچي یو هیو ټو پے افکورس کېږي پاسبل دی چې داسې هلته نه کېږي داسې هلته به یا پر کوارټر اخلئ په یو کال کې
سلور کوارټرز دي په یو کوارټر کې 3 منثس دي یا د میاشت کولی شي پر ویک هم کولی شي ډیلی پیسې جمع کولی شي خو د هغې یو خپل پروسس دی تر څو پورې چې هغه تاسو نه ګړ ترای پر تاسو نشئ تېرې باندې نو ګورئ دا موږ سره دا هغه امورټایزډ اماونټ دی دا هغه بینک قرضه ده چې ما وله ورکړه نو ګورئ که تاسو اسان الفاظو کې تاسو ته ووایم چې یو کس سې فار ایگزامپل 6% سود وي ریټ او 4 کاله زه دا پیسې بینک ته جمع کوم 4 کلو کې او ما د بینک دومره قرضه راغستې ده نو ته ما ته ووایه چې بینک ته به زه څومره پیسې پې کوم د هغې دپاره چې کوم فنکشن استعمالیږي نو هغې ته مونږ PMT ورته وایو اوس خو دا د کال پیسې دي مونږ سره اوس په زه د میاشتې څنګه روباسم نه ما ته یو کس وي چې داسې کار وکړه پر ایر نه پر منث پیمنټ په څنګه کومه پر منث پیمنټ نو پر منث پیمنټ دپاره مونږ PMT استعمالو ډېر وګورئ پر منث پیمنټ دا استعمالو ډېر نو پر منث پیمنټ دپاره مونږ څه کوو د هغې دپاره مونږ په مخکې پیمنټ فنکشن استعمالو خو صرف آیډي یې مختلف ده ګوره تاسو په خپله سوچ وکړئ یو کس د کال پیسې ورکوي یو کس د میاشتې هم ورکولی شي د میاشتې به څنګه ورکوي اوس دا سود چې کوم دا 6% چې کوم دی دا سود چې کوم دی دا 6% دا سود دا د کال دی نو که مونږ د میاشتې روباسو نو په 12 به یې تقسیم کړو که نه نو زه به څه وکړم همدغه PMT فنکشن به استعمال کړم او زه به ورته وایم چې سیف فار ایگزامپل دا 6% نه دی دا به تاسو تقسیم کې په 12 باندې you have to divide it on 2 etc نو مطلب مې دا دی چې دغه څه چې تاسو سره موجود دي که نه دغه به تاسو ډیوایډ کې you have to divide them on 12 او بیا چې کوم دی دا 4 کال دي که نه نو په یو کال کې 12 میاشتې دي نو دې سره 12 ملټیپلای کوه so you get a good answer 2 او ضرب یې کوه سره په 12 کې 4 کال دي نو 48 میاشتې موږ سره راسي نو خامخا تاسو به د 12 د 4 لا په 12 کې ضرب ورکړئ او تاسو به بس دا نور دا PV والے او دا انټر کا ستا د میاشتې پیسې چې کوم دی $587.13 دا ستا د میاشتې راځي په دې کې ستا پیسې هم شاملې دي د نه پس تاسو کیلکولیټر یې کار نه کوي ډېر ښه هغه دې کې د سود د اصل کې دا PMT نه PMT دا اصل کې دا څه ده په دې کې ستا ایکچوئل اماونټ موجود دی پلس د بینک انټرسټ هم په دې کې شته دی خامخا ورکې هغه داسې که نه چې سیف فار ایگزامپل ته بینک خو چل اسې قرضه نه ورکوي که نه خامخا پای باندې به سود اچوي پای باندې به خامخا سود اچوي ابد بیا واپس هغه ته ورکوي نو دقسې د هغه یو میتھډ دی چې بھئی دی دا $7,214.7 ورکوي که نه نو په دې کې ستا 25,000 روپیز نه پیسې رالي او دا سود داسې دی چې دا ستا د جیب اضافي پیسې دي او ته یې ورسره ورکوي ځکه هسې خو چاله څوک قرضه ورکوي نه they can't give it اسې بینک رولز دا دي چې هغوی چاته خپله قرضه دې طریقې سره نه ورکوي ټیک ہے کارډون نیټورک نو چرې هم هغوی چاته پیسې نه ورکوي ډېر بلکې ایون دو هغوی سود نن سبا دوی چې وایي اسلامیک بینکاري بالکل نشته دی اوس که بلیو مې زه سره په دې PMT باندې دا کېږم په دې باندې مینی چیپټرز دې موږ سره اصل کې دی او دا د BBA اخري سیمسټر کې ویلي کېږي ډېر په دې باندې مینی چیپټرز دي بلکې MS لیول BBA څه شی دی MS لیول پورې چې کوم دی د دې اپروچ دی تر څو پر MBA تاسو نه کړئ تر هغې پورې ډېر دا هغوی ته نه کوي اخري نمبر کارونه پیدا دا بینک او دا ایچ اینډ ایوریثینګ پریکټیکل پې کوي ډېر دا هغه کنسپټ اوس فنکشنز دي ما ته پرېښودی خو ما ویل چې تاسو په دې آیډیاز باندې پیش ډېر اسان کړي دي موږ ته ایکسل صرف او صرف زما لومبې په دې ډیټا باندې ځان پیول دي او بیا هغه ته چې کوم دی صحیح طریقې سره اوس سیف فار ایگزامپل څنګه چې تاسو ته ما پې کړی که نه چې بھئی یو کس اوس ما ته وایي چې بھئی زه د میاشتې پیمنټ کوم نو زه به د میاشتې پیمنټ څنګه کوم بھئی زه به همغه PMT ولیکم ما ته پته لګي چې دا 6% سود چې کوم دی دا د یو کال دپاره دی نو چې د میاشتې معلوم نو زه به یې په 12 باندې تقسیم او زه دا پیسې خو پر کال پې کوم نو که د میاشتې پیسې هغوی ته ورکوم نو زه به دا په 12 کې ضرب بله ورکوم 4 کاله دي خامخا زه به د میاشتې دغه روباسم
او لاست ون چې کوم دی بس همدا پی یو پکې انتخاب کا نور چې بیهایند د دې شاته سونه کیلکولیشن کیږي ایکسل په شو کار په شماته اتوماتیکلی رو وسترا نو ګورئ که چېرته تاسو پی پی ایم ټي د کوئ که نه نو تاسو به چې کوم دی د پی ایم ټي نه بعد کم ریټ دی هغه تاسو مست په 12 باندې تقسیموئ او بیا د هغې نه پس چې کوم دی دغه کم موږ سره چې ان پر دی دی لا په 12 کې تاسو ضرب ورکوئ او د هغې نه پس په تاسو پای کې پی وي انتخابوئ دا زمونږ ډېر دا پر منث پیمنټ دی چې زه بینک ته جمع کوم اوس په دې 587.13 کې دا سود نه دی صرف په دا اصل کې ته ورکې نو په دې کې د سود پیسې 6% هم شامل دي او سره چې کم دی $25,000 چې کم تا د بینک راغستي د هغې څه حصه پکې شامل ده او دا به تاسو وروسته په لون امورټایزیشن کې ووایئ چې څومره پیسې په دې کې شامل دي اصل کې نو دې د وجې نه موږ زیات کړ چې کوم دی دا پر منث پیمنټ پی پی ایم ټي او زیات کړ دا پی ایم ټي دې لارې نه موږ دلته کې اپلای کول شو وی کین اپلای دم ټو گو ګوره په دې کنسپټس باندې ځان پکې اوس تاسو باندې دا د کمپیوټر والا کار نه دی باید چې دا د لپاره یو سپیشل نالج پکار دی د اکاونټینګ خو چونکې دا پریکټیکل کارونه دي نو موږ نه غواړو چې هغه تھیوریټیکل چیپټرز ته لاړ شو چې دا کریډټ او دا ډیبټ دی ځکه دی کې هغه سیسټم شته نه ما سره اصل وی هیونټ ټو گو دیر یو بل فنکشن ته وګورئ چاہیے ته موږ ان پر وتا اصل کې وایو ان پر یاد ساتئ د ان پر کار څه دی and finds the number of period of a given amount n per اوس وګورئ که چېرته زه n پر ته راشم د n پر ما سره اټریبیوټ دي څه زه به هغه وګورم دې څه نه ریټ پی ایم ټي ان پی وي ریټ پی ایم ټي پی وي ګورئ یو کس ما ته وي چې ما سره ریټ دی سی فار ایگزامپل ما سره ریټ دی پی ایم ټي ده او پی وي ده ما سره ګورئ یو مثال تاسو له درکمه ګورئ که چېرته زه دا اگزامپل تاسو له داسې درکم که چېرته ما سره ریټ 16% دی ما سره 6% سود دی او پی ایم ټي چې کوم ده ما سره وګورئ پر کال دا راله او بل که چېرته زه دا پی وي وګورم پی وي ما سره $25,000 داسې تاسو له یو چا انسر دغه دله درکړه تا له یو کس یو پروفرما راوړه ته به بینک کې ناست دی تا د یو کس وي چې بهی ما د بینک دومره قرضه یعنې لون راغستی دی او زه به بینک ته پر کال دومره پیسې جمع کوم او 6% سود په هغې باندې انټرسټ دی نو ته ما ته وښایه چې دا قرضه ما دا لون چې کوم دی دا د څونه ایر دپاره ما چې کوم دی راغستی د څونه کلو دپاره ما راغست ته ما ته هغه معلوم کړه یو کس ما ته وایي چې بهی بینک ته به زه دومره پیسې جمع کوم ما د بینک دومره قرضه راغستې ده بینک 6% سود په دې اچولی دی نو ته ما ته وښایه چې بهی بینک دا قرضه ما د څو کلو دپاره راغسته ده نو ګورئ زه به دا معلوموم اوس اصل کې دی آی هیو ټو فایند سمپل زما څه کار کیلکولیشن یا محاسبې سره نشته دی بس زه به دې ځای نه څه به ولیکم جسټ آی هیو ټو رایټ ان پر او زه به څه وکړم څونه آسان کړی دی ریټ والا بیا پی ایم ټي والا او بیا پی وي واخله انټر یې کړه وي تا دا 4 کلو دپاره دا قرضه تاته ملو شوې ده نو ګورئ که چېرته زه دې ځای نه ان پر ته راشم نو مغه لومبې ریټ دی بیا پی ایم ټي ده او بیا ما سره پی وي ده اصل کې ډېر نو زه معلومولی شم چې بهی دا قرضه ما د 4 کلو دپاره راغستی که چېرته ما سره پی وي وي پریزنټ ویلیو فنکشن څه کار کوي اټ فاینډز the present value of a given loan statement ګوره دا پی وي څه خبره ده ریټ ان پر ان پی ایم ټي یو ما سره جسټ آی هیو ریټ ان پر ان پی ایم ټي یو د سره معلوم درې سره معلوم دي یو به اټومیټیکلی معلومیږي 6% ما سره سود دی او ان پر ما سره 4 کاله شو او ما سره پی ایم ټي چې کوم دی هغه دا شوه لټسي نه یو کس ما ته وایي چې زه به بینک ته دومره پیسې پی کوم پیمنټ به کوم او 4 کلو کې دا زما 4 کلو کې ما د بینک نه دا قرضه راغستې ده او بینک انټرسټ سود په هغه پیسو باندې دا دی نو ته ما ته وښایه چې آیا ما د بینک څومره قرض راغستې ده اصل کې
که یو کس ماته وایي چې بھائی دومره پیسې به زه بینک ته جمع کوم 4 کلو دپاره ما قرضه راغستې ده پای باندې 6% سود دی نو ته ماته وښایه چې زه به بینک ته څونه پیسې جمع کوم نو بینک ته چې زه کم پیمنټ کوم که نه د بینک لون چې کوم دی اما راغست نو هغه پی وي شو نو پی وي دی ځای کې انتخاب کړی ځای نه ریټ دی بیا ما سره انپړ دی او بیا ما سره پی ایم ټي د اصل کې دی when you press enter نو ماته اتوماتیکلی وایي چې بھائی تا چې کوم دی $50,000 د بینک راغستی دی نو ګوره درې معلومو یو ما اتوماتیکلی معلوم کو پی وی نو ګوره لومبې ما سره سه فار ایگزامپل ریټ دی بیا انپړ دی او بیا ما سره پی ایم ټي د اصل کې دی ٹھیک ہے نا نو دا یو سو فائنینشیل فنکشنز وی دا ټایم ټیک دی غلط دی نو ان شاء الله زه یو سو فنکشن پاتې شو we will discuss it صحیح ده کنه دا ان شاء الله سو ډیر زیات پاتې شو دا ان شاء الله بیا سبا ته ډسکس وب سوال ختم بیا ښه دا یې پر تعالی هم بیسک نالج دی نور کوم دا نشته ټایم بس اوسو ډیر کم پاتې کیږي موست ویلکم موست ویلکم نه نه خیر دا خو ول اصل مونږ نوم پی ایم ټي ورکو نور خو دې پیمنټ پی ایم ټي د اصل اټینډنس ولا قاری سي